د بونیر وینز د ویډیو اصل حقیقت مخې ته راغی څنګه چې تاسو ته پته د بونیر وینز والا یو ویډیو جوړه کړې چې ظالم قاری په هغه باندې مکمل معلومات تاسو شریکوم چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري کنه بونیر وینز عدنان چې دنو هغه هم خپل پیغام جاری کړی چې دا منګه د څه لپاره دا ویډیو چې دنو جوړه کړې ده د څه لپاره دا ویډیو جوړه کړل آیا منګه اختیار چې د مدرسو بدنامي کړې ده مکمل حقیقت به شریکوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته راوکړه کنه یو څو هفته مخکې چې دنو په سواد کې واقع راغلی و په سواد خوازاخیل کې واقع راغلی و یو قاری لګیدل او یو ماشوم دومره واله او کنه 15 غنټې په تشدد کړو هغه د دنیا نه رخصت کړو دغه نه پس چې نو خلکو په سوشل میډیا باندې ویډیو جوړولې چې دا بالکل زیاته شوی دی د ماشوم سره زیاته کړی دی او بیا بونیر وینز والا یو ویډیو جوړ کړل او هغه د دې لپاره جوړ کړل کنه چې ټولي مدرسې ما بدناموي په مدرسو کې چرته هم داسې نه کیږي تاسو د یو قاری د وجه نه چې د ټولي مدرسې ما بدنام ملک عدنان دا پیغام ورکړی دی کنه هغه دا خبره کړې ده کنه چې د مولیان هم ډیر زیات قدر کوم او دغه سره چې دنو کینم هم او زما چې کومه ویډیو دی نو هغه د دې لپاره جوړوم کنه چې نصيحت لپاره ویډیو جوړوم چې موږ چې نو دین اسلام نه خبر شو او ما په خپل هم وای ترجمه کړی ده دا ملک عدنان دا خبره کړی ده او د ډیر کسانو چې ولا غلط رنگ ور کړی دی وای تاسو ویډیو چې نو مکمل نه ده قتل او موږ په اخر کې پیغام ور کړی دی یار نو چرته هم چې نو هغه ویډیو نو غلط مطلب ماخلی کنه و ډیر کسان چې نو په موږ په ویډیوګانې جوړي وای چې دا چې نو غلط کار کړی دی غلطه ویډیو جوړ کړی ده ورګورو نو ملک عدنان دا خبره وکړه زه هم په خپل وایم کنه چې هغه غلط کار نه کړی هغه صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې په سواد کې یو قاری لګیدل هغه ماشوم واله هغه د دنیا نه رخصت کړو نو په دې وجه باندې دا ویډیو جوړ کړل کنه چې زمونږ دین م بدناموي زمونږ مولیان م بدناموي د یو مولا په سر باندې د یو قاری په سر باندې چې نو زمونږ ټول دین او زمونږ ټولي مدرسې بدنامي کې ملګرو نو هغه دې لپاره دا ویډیو جوړ کړی او په اخر کې پیغام هم ورکړو کچا ویډیو نه کتل نو مکمل وګورئ تاسو بیا پته ولګي کنه ځکه چې موږ هم ډیر زیات خپاو چې دې چې بونیر وینز والا یو ډیر عجیب ویډیو جوړ کړی دا ټول خلک ته غوسه قاریان ته هم غوسه هغه چې خپل پیغام ورکو نو ما ویل چې تاسو سره هم دا پیغام شریک کما چې تاسو ته پته ولګي کنه چې بونیر وینز والا اصل حقیقت څه او اصل د څه لپاره ویډیو جوړ کړی و ملګرو نو ټول دا ویډیو شیر کړئ چې بونیر وینز والا ته هم ورسي او نور کسان ته هم ورسي چې دې غلط فهمي نه راوځي ځکه چې هغه چې ظالم قاری مطلب دا نه دی چې مونږ چې دنو د قاریانو بے عزتی کوي یا د مدرسو چې دنو د مدرسو بدنامي کوي چرته هم داسې نه کوي ملګرو موږ دې پر دا ویډیو جوړ کړی چې په سواد کې چې کومه واقع راغلی او موږ په هغه پسې دا ویډیو جوړ کړی و